السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله ده چې تاسې ټول به د خپل کورنیو ترڅنګ روغ او جوړ صحتمنده وئ او د روژې مبارکه میاشت او خپل عبادتونو نه خوند اخلئ. روژه مو دوستانو څنګه روانه ده؟ ځکه رښتیا ووایم نن لږه وږې شوې یم، ځکه چې سحري کې مې اصلا اشتها نه درلوده، ډوډۍ مې لږه خوړلې وه، نو ځکه نن مې له لوږې احساس کوه. باقي روژې ښه په خوند سره روانې دي. دلته غواړم چې تاسو نه مننه وکړم چې زما آخري څو ولاګونو کې واقعا ډېر ملاتړ کوئ او ډېر ښې او مثبت کومنټونه کوئ، نو دا واقعا ماته نور هم انرژي راکوي چې لا ډېر ویډیوګانې جوړې کړم. په دې روژې میاشت کې غواړم تاسو سره لا ډېر ویډیوګانې شریکې کړم چې روژې کې تاسو هم ترې ګټه پورته کړی شئ او یو څو نوې ریسیپیګانې به هم درسره شریکې کړم، نو خپل ملاتړ ته همداسې دوام ورکړئ. مننه. سحري کې مو نن غوښتلو چې یو خوندور وطني پیروی یا قیماق جوړ کړم. 2 لیټره شیدې او یو قوطي چې 500 ملي لیټره کېږي رنګ پیروی چې انګلیسي کې ورته هیوي کریم وایي، دا مې په یو دیګ کې واچوه، منقل مې په کم درجې باندې چالان کړ او همداسې مسلسل مې ښورولو تر څو دا ښه صحیح جوش شي. یو څمڅۍ سره به مې شیدې لږې واخیستلې او دوباره به مې دیګ کې واچولې چې ښه صحیح زګ وکړي. دا چې څومره ډېر زګ وکړي هماغومره ډېر پیروی لاسته راوړی شي. دا مې تقریبا 1.5 ساعت دپاره همداسې مسلسل ښورول. 1.5 ساعت بعد مې بیا منقل ګل کړ، دیګ مې همداسې پرې کېښوده او د دیګ سر مې دفتن بند نه کړ، ځکه چې بیا صحیح پیروی پرې نه جوړېږي. زه تقریبا 2 ساعته همداسې پرېږدم، 2 ساعته بعد بیا سر بندوم، یخچال کېږدم. مخکې له دې چې سحري کې استفاده کړو دا مې تقریبا 2 ساعته دپاره یخچال کې کېښوده. بیا مې دیګ یخچال نه وویسته، پیروی مې جدا کړ او مشقاب کې مې واچوه. د دې په سر بیا لږ پسته او د ګلاب وچې پاڼې واچولې. دې سره بیا تازه ګرمه ډوډۍ هم پخه کړله، شیدو چای مې هم جوړ کړ، بیا مو سحري وکړ چې ما ډېر اشتها نه درلوده او صحیح ډوډۍ مې ونه خوړله، نو ځکه وږې شوې هم ومه. بیا نو شو د افطار وخت. د افطار دپاره مې اول زر اوړه وغږې چې ډوډۍ پخې کړمه. اوړه زه کله کله لاس سره غږم او کله بیا دغه ماشین کې. دې اوړو ماشین سره ښه وي هر څه پکې واچوه، اوبه یې برابر کړه، بس خپله اوړه غږي. داسې نو انسان کولی شي خپل باقي کارونو ته ورسیږي. اوړه مې چې وغږل دا مې بیا 1 ساعت دپاره یو ګرم ځای کې کېښوده چې ورسیږي. ورپسې بیا روژې نه مخکې چې دا فهیته پاف پیسټري تیار جوړ کړی او یخدان کې ایښی و، دې نه مې 4 دانې یخدانه وایستلې او د داش په دې پتنوس باندې مې کېښودلې. دا مې تقریبا 5 دقیقو دپاره همداسې یو څنګ ته کېښوده او د دې سر دپاره مې چې ښه جلاداره راشي نو د یو هګۍ زیړ او لږ شیدې سره ګډې کړلې. دا مې بیا د پاف پیسټري په سر ووهل، په سر مې ورته لږ کونځلې او سیادانه هم واچوله. بیا مې تیار ګرم شوي داش کې په 200 درجو کې تقریبا 20 دقیقو دپاره پاخه کړل. دې نه بعد مې بیا شروع وکړه چې خوړو کې هم یو څه جوړ کړم. زما د ماشومانو غوښه ډېره نه خوښېږي. دا څو شپې مې چې سهار په سر غوښه پخه کړله نو دوی هم راته وویل چې ممي خیر دی نن غوښه پخه نه کړې. نو د دوی په فرمایش مې دغه سبزي چې زه یې لوبیا او نخودو سره پخوم او د دوی ټولو ډېر خوښېږي همدا مې پخه کړله. اول مې دا تازه او تنکۍ سبزي چې دې ته لیف سپینچ وایي دا مې ټوټه کړ. دا نسبت نورو سبزي ته نازک او تنکۍ دي. دې سره دا خواړه ډېر خوندور راځي. سبزي چې مې ټوټه کړه بیا مې 15 منټو دپاره جوش کړه. 15 منټه دې ته بیخي کافي دي ځکه چې دا ډېر تنکي دي. دې نه بعد مې غوښته چې پکوړې هم جوړې کړم. نو دا ډول پکوړو دپاره مې لږ تازه سبزي، یو دانه سور پیاز او یو دانه کچالو نری اوږده میده کړل. دا چې په کوم اندازه باید میده شي دا تاسو په دې ویډیو کې لیدلی شئ.
دا چې څومره نري میده شي همدومره خوندور راځي. لږه تازه دڼیا مې هم میده کړه. دا ټول مواد مې بیا په یو کاسه کې واچول. دا ټول مواد مې چې میده کړ په یو کاسه کې مې واچو. د دې په سر مې بیا یوه پیاله د نخودو اوړه، ضرورت په اندازه مالګه، یوه وړه قاشغه سره مرچکو پوډر، لږ کورکمن، یوه وړه قاشغه د زیرې پوډر، دوه وړې قاشغې وچه دڼیا. وچه دڼیا زه په پکوړو کې لږ غټه اچوم، بیخي پوډر مې نه خوښیږي. یوه قاشغه دانه‌دار سمرچک، یوه وړه قاشغه کارنفلر او لږ سوډا مې واچوله. دا ټول مواد مې سره ګډ کړل. دې کې بیا لږې لږې اوبه ور اضافه کولې تر څو کنسستنسي یې برابره شي. دا چې په دغه اندازه جوړه شوه نو 10 منټو دپاره مې یو څنګ ته کېښوده. 10 منټه بعد مې بیا په یو کړاهي کې غوړي واچول او دا ټول پکوړې مې پکې سرې کړلې. دوستانو که پکوړې مو په دغه طریقه تر اوسه نه وي جوړ کړی نو حتما یو ځل جوړ کړئ. باوري یم چې پښیمانه به نه شئ ځکه چې دا ډېر خوندور او کریسپي راځي. تر هغې چې پکوړې سرې کېدلې نو د پف پیسټري هم پوخ شو. دا مې داش نه وویسته او بیا مې یو څنګ ته کېښوده او ډوډۍ مې بیا داش کې کېښوده چې پخه شي. نوره نو وخت کم پاتې و. زر سبزي مې هم پخه کړله. د سبزي پخولو دپاره مې اول سبزي سره کړه، ورپسې مې بیا یو دانه رومي مکسر نه وویسته او دا مې هم پکې ور اضافه کړه. بیا مې پکې مسالې واچولې لکه سره مرچکو پوډر، دانه‌دار سمرچک، مالګه، لږه زیره او لږه مساله‌دار مرچک مې هم واچول او سره ګډ مې کړل. رومیانو قورمه چې برابره شوه نو بیا مې جوش شوي سبزي هم ور اضافه کړل. یو دانه شین مرچک، جوش شوي نخود او لوبیا مې هم واچوله. بیا مې نو تقریبا 15 دقیقو دپاره پخه کړله چې سبزي پخه شي او غوړي را پرېږدي. تر څو چې ما دا نور کارونه کول نو ژوند ملګري ته مې وویل چې میوې چاټ هغه جوړ کړي. د فروټ چاټ ویډیو مې تیر ولاګ کې تیار اچولې نو ځکه مې بیا وانه چوله چې تاسو ته هم خسته کونه نه شي. که چا لیدلې نه وي نو کولی شي هلته یې وګوري. بعضې ویډیوګانې به زه هسې هم تنه اچوم ځکه بعضې خلک مکمل ولاګ نه ګوري نو هغوی دپاره به فقط هماغه ریسیپي شریکه کړم. بیا نو هر څه تیار او آماده شو، په میز مو کېښوده او په ګډه سره مو افطار وکړ.
افطار نه بعد مونځونه مو چې وکړه او ظرفونه یې پاک کړو، چې هر څه مې پاک سوتره کړو، نو بیا مې خپل د لوښو دا نوی سیټ راخلاص کړ چې دې پسې زه ډېره سرګردانه شوم تر څو پیدا مې کړ، ولې خو بالاخره مې پیدا کړ. دا مې خپل روزانه استفادې دپاره اخیستی دی چې زما نورو ظرفونو سره ښه میچ کوي او یو ساده غوندې ډیزاین لري، نو ځکه زما ډېر خوښ شو. دا مې هم بیا ټولو ومینځل او یو څنګ ته مې کېښوده چې اوبه ترې لاړې شي. همدې سره نو د نن ورځې vlog هم پای ته ورسېده. هیله ده چې خوښ شوی مو وي. د لا ډېر همداسې ویډیوګانو دپاره دا ویډیو لایک کړئ، خپل دوستانو سره شریک کړئ او که زما چینل ته نوي راغلی یاست او سبسکرایب کړی مو نه یي نو سبسکرایب هم کړئ. تاسو ټول په پاک الله سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.